سیل لزو جانان تماشې لزو یارا واسین ته یوې شپې لزو سیل لزو جانان تماشې لزو یارا واسین ته یوې شپې لزو ستړي شو د لاده واده پرېوتو کلي ته قرار لګي د میلې زو ستړي شو د لاده واده پرېوتو کلي ته قرار لګي د میلې زو ای خدایا دا مرګ ولې ژوندی ګرځي یا ملګرو ټول ودې ګیلې لزو هغه چې ژوند سندره کړی و هغه عزیز مړ شو جنازې لزو سلامونه ملګرو راغلی یم صوابۍ ته د ګران ملګري د صدیق استاذ او د قایم صاحب دلې او د ټولو ملګرو خواله راغلو هغوی را روان کړو وی چې الډیر ته ځو او اباسین ته ځو د اباسین په غاړه به یوه ناسته وکړو دغه ځای کې به کښېنو دغه اوبه ډېرې ښکلې دي یخې دي په دغه کې به مخ خلاص وي ځینو ناست یو د دغې سیند په غاړه باندې خو دا معلومات نه لرم چې دا د صوابۍ نه دا له ډېر څومره لرې دی د اباسین په غاړه باندې څومره کلي پراته دي نو دلته زموږ سره صدیق استاذ شته دی د هغه نه به دغه تپوسونه وکړم چې صدیق استاذ د اباسین په غاړه باندې څومره کلي پراته دي او په دغې سیند کې به پورې وځو پورې غاړه درې څیزونه زیاتوي نظر د سترګو سبززار اوبه روانې نظر د ښکلو کې دې کلي ته الډیر وایي او الډیر چې د صوابۍ لاس باونډري ده بلکې د صوابۍ نه بلکې د KPK هم لاس باونډري ده دا تاسو ته چې پورې کم ښکاري دا د اټک پل دی او د دې نه پورې چې کوم دی بیا د پنجاب حدود شروع کیږي او تقریبا دا د کرنل شیرخان کلي نه په 70 کیلومتر فاصله باندې دی او دا خو صوابۍ چونکې صوابۍ ته صوابۍ یو مورخ لیکلی چې صوابۍ ته صوابۍ ځکه وایي چې سو کې معنی کناره او آب کې معنی پانی نو چونکې دا د صوابۍ اکثریت آبادي چې کومه ده دا د اوبو په غاړه پراته ده لکه څنګه چې تاسو دا شی توربېله ډیم د توربېله ډیم نه ټوپې د ټوپې نه مرغوز زیدا کلابټ بازار کلی او توډېرې کلی مانکې کلی او دک شانتي ورپسې کم کلی کې چې مونږ ولاړ یو الډیر د دې نه کته شي دا کونډ پارک او د دې نه پورې چې کوم دی جهانګیري دا ټول په اوبو باندې پراته ده پښتونخوا خلک ټول مینه ناک خلک دی خو خاص کر د دې ځای خلک دومره مینه ناک خلک دی چې هغه به تاسو نه د خپل مور هغه مینه یې رکي بلکې که دې کې ما مبالغه رایې نه کړي او د دې دومره مهمان نوازه خلک دی چې د خپلې خولې نوړی به تاسو سره شریکوي شیخ جانان راغلي یو او دا چې کوم دی نو الډیر دی او زمونږ دویم کور دی نوم خالد دی د الډیر کلي یم او دلته سیند په غاړه مو کور دی او دلته خلک ډېر راځي سیل دپاره لکه د هرې کیلو نه د هرې علاقې نه د پنډۍ پنجاب طرف نه هم خلک راځي او مخکې خو به د سیلګا له ډېر خلک راتلو خو دغه په وجه باندې بیمارۍ په وجه باندې سیلګا بند شوې ده نو زیات خلک په دې طرف هم په دې کلي باندې وي دا غاړه دا سامړه غاړه نه ده دا د غرمې ټایم کې دا بالکل په دې باندې ګرځېدو شان نه وي دومره خلک وي پکې د صوابۍ خو د ښکلاګانو سیمه ده او د دې ځای مشهور شاعران چې کوم دی تسکین لالا عزیز لالا او داسې نور ډېر مشهور شاعران دي خو چونکې تسکین لالا یو شعر به تاسو سره شریک کړم چې یارانه لاړه لاروي سلام ته ورسېده کیسه د مینې و بس خپل انجام ته ورسېده هغه خبره چې بس زه او ته پې پوه سره هوا یې وکړه یار خاص عوام ته ورسېده اوس چې په خوب کې هم ته راشي نو زه وبوږنېږم زموږ دا مینه چې لا کم مقام ته ورسېده چې د منونو خاورو لاندې شم نو وبه وایم چې قافله د ستړي ژوند مرام ته ورسېده ګناهګار زه یوازې نه وم د مینې په تور سزا یوازې ما تسکین بدنام ته ورسېده ګرانو ملګرو د سیند د اباسین په غاړه مو دغه څو ناسته وکړه په دغه سیند کې مو ولامبله بلا خوند یې وکړو دغه د الډیر کلی دی او د اباسین په غاړو باندې آباد دی بلا خوندونه مو واغسته خدای دې وکړي چې زموږ دغه ملګري هم راشي د دغې سیند په غاړو باندې ناستې وکړي بنډارونه وکړي او د خپل ژوند دغه څو ساعتونو نه خوندونه واخلي په دغه کښتۍ کې پورې غاړه پورې وځو او چې هر ځای د خپل ځان د خپل چاپېرچل ډېر خیال ساتئ الله مو ښاد ساته آباد ساته د لوی الله په امان